چینل سبسکرایب او د زنګ بټنه کېکاږئ. سلامونه د سنرایز افغانستان لیدونکو، هیله د ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. سباون مومند ستاسو په درانه چوپړ کې یو ځل بیا حاضر یم. لیدونکو، لکه څنګه چې په تصویر کې تاسو دلته وینئ، راغلی یم ننګرهار ولایت کې. ما په ننګرهار ولایت کې بیا د فارم اډې سیمه کې یم. دلته نو راغلی یم د خرما یا د کجورو بڼ ته یا باغ ته. لکه څنګه چې ګورئ، دلته نو خرما یا کجورې تازه را رسیدلي دي او همدای وخت دی نو چې بازار ته وړاندې شي او خلک ترې ګټه واخلي، نوش جانې کړي ویې خوري. نو دا چې په لومړي ځل موږ تاسو ته دغسې یو خپرونه چمتو کړې ده. تر اوسه زیاتره هیوادوال هم نه پوهېږي چې په افغانستان کې د کجورو دغه میوه یا د خرما دغه میوه هم کیږي. نو د هغوی لپاره راغلی یم زه ننګرهار ولایت ته او دلته مې وغوښتل چې د کجورو یا د خرما په دې بڼ کې تاسو ته دغه په زړه پورې خپرونه وړاندې کړم. نو تر اوسه زموږ اکثره هیوادوال په دې هکله خبر نه و چې په افغانستان کې هم کجورې یا خرما کیږي. نو به ګورو چې د خرما حاصلات دلته په ننګرهار کې څنګه دي او څو رقمه خرما کیږي، څو رقم کجورې کیږي دلته، او په دغې بڼ کې به څو رقمه کجورې شتون ولري. تاسو ته به په دې خپرونه کې در وښیو، معلومات به یې درکړو، نومونه به یې تاسو ته واخلو چې کومې کجورې دلته کیږي او په بازار کې بیې څنګه دي، قیمت لري نه لري، بازار یې څنګه دی او دغه باغ به څو جریبه وي. ما ته خو ډېر ستر باغ ښکاري، ستر بڼ ښکاري. نو زه به ډېرې خبرې نه کوم. دلته د دې بڼ مسؤل سره، هغه کس سره چې په دې هکله ډېر معلومات لري، دلته فعالیتونه ترسره کوي او د خرما په هکله لا ډېر پوهېږي، د هغوی سره به خبرې اترې ولرو او دا ټول معلومات به ترې ترلاسه کړو چې افغانستان کې څنګه خرماوي یا کجورې کیږي. ملتیا مې وکړه. لیدونکو، بیا هم ښه راغلاست. دلته موږ د خرما یا د کجورو په بڼ کې یو او د دې بڼ مسؤل را سره ولاړ دی. لا ډېرې پوښتنې او معلومات به له دوی سره حل کړو. سلامونه. السلام علیکم. جوړې په خیر؟ صحت دې ښه دی؟ کلاري ده؟ پیل کې کولی شي ځان وپېژني لیدونکو ته؟ مهرباني. زما نوم عبدالقیوم اطرافي دی، د ننګرهار ولایت د کانال ریاست د خرما د بڼ مسؤل یم. ډېر ښه اطرافي صاحب. دا راته ووایه چې خرما چېرته رسېدلي په خیر؟ بس انشاءالله چې زموږ خرما چې دا تاسې وکتلې، دلته په دې باغ کې 6 خرما لرو او انشاءالله چې اوس حاصل یې پخېدو کې دی او حاصلات انشاءالله چې سبا بل سبا بولي کېږي او د آزاد بازار د لارې نه به همشاریانو ته وړاندې کوو. د خیره ډېر ښه. دغه یوه د خرما ونه په کال کې یو ځل حاصلات ورکوي؟
بلې دا په کال کې یو ځل حاصلات ورکوي او د 200 کیلو پورې یو ونه دلته موږ ته حاصل راکوي. 200 کیلو یوه ونه حاصل ورکوي. 200 کیلو ونه ماشاءالله ډېر ښه. غورې وشي او هغه اګرو تخنیکي فعالیتونه یې سرته ورسېږي لکه ډي پي حیواني سره او په وخت سره ګردابشاني شو نو تر 200 کیلو پورې حاصل ورکوي. 200 کیلو ماشاءالله ډېر ښه. بس خدای دې همداسې لري لا دې ډېرې شي. او دا راته ووایه تا ویل چې دلته شپږ رقمه خرماوې دي یا کجوري دي. دلته شپږ نوعه خرما لرو چې په 2009 کال کې د عربي اماراتو نه افغانستان ته انتقال شوي وي او په 1 کیلو اندازه باندې دا بوټی و. نو په 3 کلنۍ کې دې حاصل شروع کړی دی خو 4 کاله کېږي چې موږ هغه مصنوعي القاء اجرا کوو. نو 4 کاله موږ حاصل پوره اخلو بس همشاریانو ته وړاندې کوو چې کال په کال زموږ حاصلات زیاتېږي. تیر کال زموږ حاصلات 10 ټنو په خواوشا کې وو، سږکال زموږ حاصلات 2 چنده 60 ټنو ته رسېدلي دي. نو کال ته به انشاءالله چې نور هم د دې نه زیاتېږي انشاءالله. بس خدای دې لا ډېرې کړي. او دا شپږ رقمه خرما چې دلته ده د دې نومونه راته اخیستی شي، ډولونه یې ماته ښودلی شي؟ دلته برخي ده، ابومان دی، حساب دی او پارډیویټ په نوم باندې ده او یو سکري په نوم باندې ده. دغه 4-5 قسمه نومونه خو موږ ته معلوم دي. دا ټول د عربي نومونه؟ ټول عربي نومونه دي ځکه عربي اماراتو نه راوړل شوي. عربي دا یې په تیاره کې راوړي که موټر کې؟ دا یې په خلطو کې یو کیلو بوټی و چې دا په تیاره کې راغللی. تیاره کې په فکر کوم په همغه وخت کې $50 د کیلو باندې د کرایه راغلی و. $50 چې تقریبا اوس مهال نو شاوخوا 4,000 افغانۍ کېږي. 4,000 افغانۍ باندې دا یو بوټی انتقال شوی دی دغه ځای. څومره وخت کېږي دغه بڼ دا باغ دلته جوړ شوی دی؟ دا د 2009 کال کې جوړ شوی دی او تقریبا 2700 ونې دلته په دې باغ کې اوس فعلا دپاره موجودې دي چې د دې باغ د سکرونو نه موږ یو نوآوري او احترام دا وکړله چې خلکو تقاضاوې ډېرې وي په ننګرهار کې، خوست کې، لغمان کې، خو قندهار کې د خلکو د دې د باغونو ډېره تقاضا درلودله. نو د رهبرۍ په دغه سره موږ ته هدایت وکړو چې تاسې د دې دا سکرونه چې لاندې تاسې د دې بوټي ګورئ دا موږ هم ونه پاکه کړله او هم د دې سکرونه هم خلکو ته ورکړل. نوي باغونه هم د 40-50 خواوشا کې نوي باغونه هم د دې نه جوړ کړل چې انشاءالله راتلونکي 3 کلونو کې به افغانستان کې د دې حاصلات لا ډېر شي. یعنې له دې وروسته بیا تاسو کولی شئ د دغې ونو څخه دغه سکر چې ورته وایي دا چې تاسو کټ کوئ بل ځای ته وړلی شئ هلته یې کرلی شئ؟ په تخنیکي شکل سره دا موږ جدا کوو او بیا یې کېنو. لکه هلته تاسې کتلی شئ چې په هغه خوا کې موږ د دې کېنولي هم دي، قوریه هم ترې جوړه کړې ده او همدغه شکل باندې د دې دا سکر په هر ځای کې موږ باغونه ترې جوړ کړل او نتیجه یې مثبته ده. ډېر ښه. دا خو ښه خبره ده. بس انشاءالله چې لا به ډېرې شي او دغه قلمه چې ورته وایي، سکر چې ورته وایي، نو هر خرما ونه دغسې سکر یا قلمه ترې اخیستل کېږي او نور ځایونو کې کرل کېږي. هره خرما تر شا هره خزینه خرما یې شاته 15 اولادونه پرېږدي یا 15 یا 10. دا چې یو ځل لرې شو دوباره بیا دا بچي نه کوي. فقط همدغه یو مرحله کې د دې که 15 کړي وو که 6 کړي وو که 10 بچي کړي دا موږ تکثیرولی شو. ډېر بیا دوباره دلته په خېټه کې نور بچي نه زیږوي. دا د خرما ونه څومره عمر لري ستاسو په نظر؟ د خرما عمر خو ډېر دی، تر 300-400 کالو پورې یو خرما عمر لري او زړښت نه لري خرما چې څومره زړېږي حاصلات یې ښه کېږي. حاصلات یې چې د وړوکي بچي نه چې تر څونه ونه څونه زیاته پخېږي همغومره حاصل هم ډېرېږي. نو د 300-400 کالو په خواوشا کې عمر لري. 300-400 کالو شاوخوا کې. او ویل کېږي چې ما چې اورېدلي حتی د 0.5 کلونه بره شته په سعودي کې، په عربو کې شته. بالکل شته دی او ډېر عمر لري. نو خو دلته افغانستان کې موږ تر اوسه پورې تجربه کړي نه دي. او اوس هم نوې تجربې دي او نوې باغونه دي په افغانستان کې. نو دا لومړنی باغ دی چې په حاصل راغلی او د دې باغ څخه موږ د بوټو تکثیر هم کړی دی. دغه سکر، دغه قلمه چې یا دغه بچی چې د دې خرما موږ ویسو بل ځای کې وکرو،
له دې نه څو کاله وروسته مونږ حاصل اخیستی شو؟ دا سکر چې موږ د دې ځای نه بل ځای ته انتقال کړو دا په 3 کال باندې ګل شروع کوي لکه 1 کیلو 3 کاله بعد 1 کیلو 2 کیلو ورکوي بیا 15 کاله بعد 15 کیلو شي همداسې سټیپ په یعنی سټیپ شاوخوا 3-4 کاله وروسته د دې حاصلات پیل 15 کاله کېږي. بعد د دې حاصل پوره هغه ثمر ته راځي. ډېر ښه. اوس چې دغې خرما سره مونږ ولاړ یو دا خرما د کومې خرما په نامه یادیږي؟ دا د حساب په نوم باندې حساب ورته ویل حساب یا خساب؟ خساب. دا به کوم عربي نوم یې؟ عربي نوم دی او عربي دا خرما پخه شوې ده مونږ یې خوند لیدلی شو که نه؟ ولې نه اوس هغه دی تاسې د دې نه یو دانه تاسې وخورئ وګورئ د دې ذایقه وګورئ خوند یې وګورئ چې ډېر ښه نورې نوې هم لرو هغه به م وګورئ. ډېر ښه. نو دوستانو دا د خساب په نامه دا خرما یادیږي. زه به یې خوند وګورم چې تازه نو پخې شوي تازه پخلي ته را برابرې شوي دي د خیر سره ډېر ښه ذایقه لري ډېر ښه خوند لري ماشاءالله ډېره خوندوره. دا نو د خپل د وطن حاصلات دي د دغې خاورې او د دغې اوبو څخه دغې ځای ته رسېدلي دي. ستاسو او ستاسو د کارکوونکو له برکته دا دی مونږ هم وخوړ او ترې برخمن شو. خرما بیا سور رنګ لري او د دې زیړ رنګ دی. د دې هغې ترمنځ څه توپیر دی لیدلی شو؟ دا چې په هغه عامه اصطلاح باندې چې ورته عربان اجوه خرما وایي دا هغه اجوه خرما ده. دا اجوه خرما ده. ما د اجوې خرما نوم اورېدلی هم دی او ډېر مشهوره نامتون هم لري. نو دا څنګه پخې شوي دي که نه؟ نه دا هم پخې دي خو د دې پخلی ته لا لږ ټیم شته دی خو ذایقه یې د دغه نه ډېره ښه ده. نو تاسې دا کولی شئ چې د دې نه استفاده وکړئ ویې خورئ د دې ذایقه هم وګورئ نو ښه ذایقه لري. نو دا اوله کې شنه وي بیا سره شي بیا پسې توره شي چې توره شوله بیا دا پخه ده. اوله کې شنه وي بیا سره شي بیا توره شي. ډېر ښه. 3 رنګه لري. دا د زیړو خرما نه د خساب د خرما نه د اجوه خرما یعنې باندې ده. زه به د دې خوند وګورم اوس به پته ولګي چې باندې ده او که نه. نو واقعا ډېره خوږه ده ډېره خوندوره ده. یعنې ما تر اوسه ډېرې خرماوې په دې بازار کې د عربو په نوم او د یو ځای د بل ځای د ایران په نوم خوړلې وي خو دا چې اول ځل دی زه دلته دې بڼ کې دا شکوم بیا د اجوې په نامه یادیږي د دې یو خاص خوند لري یعنې ډېر خوندورې دي او دا نو بیا د خپل وطن حاصل هم دی د دې خاورې او د دې اوبو نه چې راستري شوي وي حتمن به داسې خوند کوي. مننه. کور ودان ژوندی اوسي. په دغې بڼ کې په دې باغ کې څو کسان کار کوي؟ په دې بڼ کې د فعلاً دپاره موږ سره 28 کسه کاریګر کار کوي او هغه 28 کسه روزمره چارې زموږ فعلاً دپاره په دې باغ کې سرته رسوي چې د دې باغ نه موږ 25 جریبه باغ نوی هم جوړ کړی دی چې په مجموع کې زموږ باغ 40 جریبه دا دی او 25 هم نوی جوړ کړی نو 15 جریبه باغونه موږ دغه د 28 کسانو په ذریعه باندې کنټرولوو. د دې خرماو بیې په دغې باغ کې په دغې بڼ کې چې تاسو بولي ته وړاندې کوئ لکه کیلو یا منې په څو راځي او څنګه نړیوال بازار لري که نه یوازې په افغانستان کې دا بازار ته وړاندې کیږي؟ مننه. ډېرې ښې پوښتنې ته مې اشاره وکړله. دغه خرما چې تاسې ګورئ دا د سنبلې په میاشت کې موږ فروش ته وباسو او د آزاد بازار د لارې نه بولي کیږي او دلته په دې بازار کې دلته د دې عمده 1 کیلو 150 افغانۍ قیمت لري چې بیا یې پرچون فروشان په 180 او 200 افغانۍ خرڅوي او د دې ځای نه علاوه ننګرهار څخه علاوه کابل ته هم ځي او په تیر جمهوري نظام کې یو 2 ځلې دوبۍ ته هم تللی دي. دوبۍ ته هم تللی دي. ډېر ښه. او دغه تاویل کیلوی شاوخوا 150 افغانۍ په دغې بڼ کې بولي ته وړاندې کیږي. د اجوې خرما او د خساب
خرما ترمنځ توپیر څه شته که نه؟ توفیر خو یې موږ په قیمت کې البته ټول باغ خرڅوو نو هغه دغه خبره قیمت او ارزانه بیا میکس په یو بولي کې حسابېږي. موږ باغ ورکوو که نه، موږ خو منکت نه ورکوو، موږ باغ بولي ته ورکوو چې موږ په دې باغ کې یا 15 ټنه یا 20 ټنه خرما لرو. بیا آزاد بازار خلک راځي او په هغوی باندې قیمت ږدي، نو بیا په هغوی بیا په قیمت کې هم همغه یو قیمت باندې خرڅوي. دا عجوه خرما، حساب خرما، دا نور بلخي خرماګانې دا ټول په یو قیمت باندې وباسي. سمه ده، مننه. خیر اوسې کور ودان. پای کې څه وینا څه پیغام لري زموږ لیدونکو ته؟ زموږ زیاتره لیدونکي مسافر دي، هغه مسافر چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې اوسیږي او د دې ترڅنګ نور که څه پیغام لري؟ او بس مننه. زموږ خاص پیغام لیدونکو ته دا دی چې هغه خلک چې ځمکې لري او ورته مقیم لري باید د خرما په برخه کې سرمایه ګذاري وکړي، ځکه افغانستان ځمکې د خرما دپاره ډېرې مناسبې دي او خرما کمې اوبه غواړي. موږ کولی شو چې په ډېر ارزانه قیمت باندې غټ غټ باغونه د خرماو جوړ کړو او خارج کې لیدونکو نه همدغه هیله ده چې د خرما په برخه کې د دې د سامانونو یا د نورو همکاریو په هکله باندې موږ سره په دې کې کومک وکړي چې تر څو موږ په ځان باندې بسیا شو. بالکل، انشاءالله. هلته زموږ همکار هم یو پوښتنه اوس را شریکه کړه چې زما هیره شوې وه. هغه وایي چې غیر د ننګرهار ولایت نه په نورو ولایتونو کې د افغانستان هم د خرما حاصلات یا د خرما ونې کرل کیږي که نه؟ او سږکال یې موږ وکولی شو چې د دې ننګرهار څخه علاوه خوست هم خرما ولیږو او فراه کې هم باغونه جوړ کړه، قندهار ته هم ولېږلې، قندوز ته هم ولېږلې. نو چې چا یې مطالبه کړې ده د باغونو موږ همکاري ورسره کړې ده او بیا هم موږ همکارۍ ته تیار یو چې د ډیزاین مشورې د بچکیو د انتقال په دې برخه کې ورسره همکاري وشو او د خرما باغونه ورته جوړ کړو. ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو وخت راکړه. کور ودان ژوندی اوسئ. په دې ګرمۍ کې تکلیف وویست. مننه. کور ودان. لیدونکو، اطرافي صاحبو د دې خرما د بڼ مسؤلو چې ډېرې ښې خبرې موږ ته وکړې او زموږ پوښتنو ته یې ښه ځوابونه راکړل. تاسو د دې بڼ یو څو انځورونه در سره وګورئ او بیا مو هم ملتیا وکړئ. مننه درنو لیدونکو چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړه او دغه خوندوره خپرونه تر پایه ما سره وکتله. لیدونکو، دا د ننګرهار ولایت د فارمې هډې سیمه وه چې دلته بیا بیلابیل د میوو او داسې نور باغونه دي. نو موږ هم راغلي وو نن د خرما یا د کجورو باغ ته چې تاسو ته هم په دې هکله معلومات درکړل. هیله ده دغه خپرونه مو د پام وړ ګرځېدلې وي. په دغې بڼ کې شاوخوا 2.5 د خرما ونې وي او حاصلات کال په کال ډېرېږي. یعنې تیر کال 10 ټنه و، سږکال 20 ټنه دي او داسې 2-3 کاله مخکې بیا 7 ټنه او 15 ټنه، یعنې کال په کال دا ډېر شوي دي. نو هیله ده دغه خپرونه مو د پام وړ ګرځېدلې وي او د افغانستان خرما مو پکې لیدلې وي، ترې خوند مو اخیستی وي. دا خرماوې تر اوسه پخې شوي نه دي. نو که پخې شوې وای نو موږ به هم ځان ته اخیستې وای له دې باغ څخه او ګټه به مو ترې اخیسته، ځکه ډېر خوندورې خرماوې دي. انشاءالله ډېر زر به بازار ته وړاندې شي. نو په دې هیله چې زموږ ټول هیوادوال د خپل وطني حاصلاتو څخه ګټه واخلي. نو زه به هم ډېرې خبرې نه کوم.
په دې هیله چې دغه خپرونه مو د پام وړ ګرځېدلې وي تر بیا چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم تاسو پلی او مهربانه خدای سپارم الله مو مل شه د خدای په امان زموږ چینل سبسکرایب او د زنګ بټنه کېکاږئ له ښکلې ویډیوګانو څخه خوند واخلئ